امین چې وای په زوره ده وای امین خو په دې شاته او منافقان په منځ کې ولړو په تختیدونه چې پیغمبر معلوم کی ها وسی د دلیل دی نو د دې قصې نه سرشتي او نه خپېشتي چا وای کړی د کوم کتاب کې راغلی بلا د سخرو د مشرکان چې بوتانه په ترخونو کې نو لکه جیبونو ته واچوي کنه ها جیبونو ته واچوي بلا بس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو نن درته د الله پاک په توفیق باندې د چوټا روافضو یعنی ویکټوري اهل حدیثو یو دجل او دوکا واضحوم چې د بڑ روافضو نه زده کړې ده شاه عبدالعزیز رحمه الله په تحفه اثنا عشریه کې د روافضو یو دجل او قید دا لیکلی دی چې کله یو رافضي شیعه په دروغو ځان اهل سنت معرفي کی او په اهل سنتو کې ځان ښه مشهور کی بیا د مرګ نه مخکې اعلان وکړي چې ما ته شیعه مسلک حق ښکاره شو لهذا زه شیعه شم نو خلک په دوکه کې واقع شي چې البته شیعهګان به په حق وي ځکه چې دومره لوی شیخ صاحب شیعه شو حالان کې دا به د اول نه شیعه او بل دجل او دوکا شاه عبدالعزیز رحمه الله دا لیکلی ده چې کله شیعهګان ځان اهل سنت معرفي کی او په اهل سنتو کې ځان ښه مشهور کی بیا د اهل سنتو د مسلک لپاره کتاب ولیکي او په هغې کې خود ساخته ضعیف او مردود دلایل ولیکي خلکو ته په ذهن کې دا ورچوي چې د اهل سنتو مسلک قوي دلایل نه لري بلکې په داسې وهمي ضعیفو او مردودو دلایلو باندې بنا دی نو دا چوټا روافض یعنی بدعتي ویکټوري اهل حدیث هم همدا دوکا د شیعهګانو نه زده کوي او د فقه حنفي یو مسله ذکر کوي بیا ورته ضعیفه مردود او وهمي دلایل بیانوي نور ړانده ویکټوریان هغوی ورته ماشاءالله او ماشاءالله وایي د هغوی په ذهن کې دا ورچوي چې د احنافو سره قوي دلایل نشته بلکې فقه حنفي په داسې ضعیفه وهمي او مردودو دلایلو باندې بنا ده یو لامذهبه بدعتي ویکټوري اهل حدیث وایي چې د احنافو د امین بسر یعنی په پټه د امین د ویلو دپاره دلیل دا دی چې احناف وایي چې امین بالجهر رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عذر د وجې نه ویلی او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به منافقان معلومول حالان کې دا سخت رافضي دجل دی دا دلیل نه د احنافو په کتابونو کې شته او نه کوم حنفي عالم دا دلیل ذکر کړی دی بلکې دغې رافضي بدعتي ویکټوري اهل حدیثو د ځان نه یو دلیل جوړ کړی دی د احنافو طرف ته منسوب کړی دی او بیا یې ورباندې رد کړی دی دا هیڅکله زموږ دلیل نه دی بلکې موږ په پټه امین د قرآن نم ثابتو او زما سره ورباندې د الله پاک په توفیق څلوېښت قوي احادیث دي بالعکس د امین بالجهر دپاره یو داسې صحیح صریح حدیث هم نشته چې د وابیانو مکمله دعوه ورباندې ثابته شي همدارنګه دا لامذهبه بدعتي ویکټوري اهل حدیثو د احنافو دپاره په دروغو یو بل دلیل وایي چې احناف د رفع الیدین په باره کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به رفع الیدین ځکه کول چې مشرکانو به په تخرګونو کې بوتان نیولي حالان کې دام سخت رافضي او انګریزي دجل او دوکه ده په تخرګونو کې د بوتانو خبره هیڅ حنفي کتاب کې نه ده ذکر شوی او نه کوم حنفي عالم ویلی ده بلکې په ترک د رفع الیدین باندې زما سره څلور آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو 1400 احادیث دي که د کوم ویکټوري شکی نو په پیښور کې د زما مدرسې ته راشي
او یا دې ما خپلې مدرسې ته وغواړي، زه به ورته په همدې موضوع باندې د قرآن او د سنت په رڼا کې بیان وکم. دوی دې اعتراض کوي او زه به جواب ورکوم. دی د باید